بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم دوزخ وپیژنئ. علامه ذهبي رحمه الله په خپل کتاب الکبائر کې یو حدیث لیکلی او ډیر په تفصیل سره هغه حدیث بیان کړی دی. هغه فرمایي چې یوه ورځ فاطمة زهرا رضی الله عنها او حضرت علی کرم الله وجهه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات لپاره حاضر شول. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغلل، ګوري چې نبی علیه الصلاة وسلام ډیر په جوش سره جاړي، این تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ګیره د رسول الله په اوښکو باندې لمده شوي. فاطمة زهرا رضی الله عنها همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه چې کله دا حالت ولیدل، دواړه سخت حیران شول. پوښتنه یې وکړه چې د الله محبوبه تاسو ولې جاړئ او کوم شی تاسو جړوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې ای فاطمې، کله چې زه د معراج په شپه حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام سره ګرځېدلم، نو هلته مې په دوزخ کې څه ښځې په سخت عذاب باندې ولیدلې. نو ما ته د خپل د امت ښځې رایادې شوې، نو ځکه د هغو له غمه زه اوس جاړم. فاطمة زهرا همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، تاسو هغه ښځې په کوم حالت کې ولیدلې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ای فاطمې، ما لومړی ښځه داسې ولیده چې په جهنم کې دننه په ویښتانو باندې راځړیږي، بدن یې سوځي او ماغزه یې د کټوې په شان باندې ایښیږي. فاطمة زهرا پوښتنه وکړه چې د الله رسوله، دې ښځو ته ولې داسې سزا او داسې عذاب ورکول کېده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته ویل، دا هغه ښځه وه چې ویښتان یې کمول، بې پردې او لوڅ سر به ګرځېدله. نو نن ورځ دلته د الله رب العزت په دې سخت عذاب کې ګرفتاره ده. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو، زما خویندو، د خپل ژوند ته وګورئ چې ستاسو ژوند څنګه تیریږي. آیا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا منلې ده که د رسول الله وینا موږ په پښو لاندې کړې؟ یا د دنیا په محدود ژوند باندې موږ دوکه شوي یاستو؟ کله ویښته د خپل هلکانو غوندې جوړ که، کله ټکری مو په سره وه، او که په سره وي هغه هم ډېر نازکه چې د هغه ویښته تې ښکاري. الله ته به ورځې، الله به درنه پوښتنه کوي کومه ښځه چې رسول الله په دې عذاب باندې لیدلې، ته به هم په دغه عذاب باندې ګرفتاره یې. نه خورې، داسې مه کوه. د خپل لنډ ژوند لپاره د خپل آخرت مه تباه کوه. د الله اوامرو د رسول الله احکامو ته غاړه کیږده، تر څو چې هلته الله رب العزت تا ته د عزت او د زینت ژوند در نصیب کړي. دویمه ښځه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دویمه ښځه مې ولیدله چې هغه په ژبه باندې زړېدله او الله رب العزت هغې ته عذاب ورکو. فاطمة زهرا رضی الله عنها او حضرت علی کرم الله وجهه د رسول الله نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله، دا کومه ښځه وه؟ رسول الله ورته ځواب ورکوي، دا هغه ښځه وه چې دې به د خاوند په مخه کې شوخي کوله، د خاوند خبره به یې نه منله، خاوند به چې څه ورته ویل دې به فورا جواب ورکوه، پټه خوله به کله هم نه پاتې کېدله. دا خو لا پرېږده، ځینې خویندې داسې شته چې هغه د خپل خاوند ته شکنځل کوي، د خپل خاوند په بدو نومونو باندې یادوي، الله به ستا نه پوښتنه نه کوي. نو زموږ ورونه دې هم د خپلو ښځو حقوق وپېژني چې ښځې پرې څه حقوق لري. زموږ خویندې دې هم د خپلو خاوندانو حقوق وپېژني چې خاوند پرې څه حقوق لري، او د متقابلو حقوقو په عملي کولو کې د خپل ژوند په مینه او په محبت کې تیر کړي. خو متاسفانه چې زموږ ورونو د خپل خویندو حقوق نه دي پیژندلي، او همدارنګه زموږ خویندو د خپل خاوندانو حقوق تر اوسه نه دي پیژندلي، چې کله خبر ورته وشي نو خاوند ته فورا ځواب ورکوي، هغه به په بدو نومونو یادوي او حتی هغه ته به په مجلس کې یا د هغه تر شا ښکنځل کوي. نو رسول الله فرمایي چې ما داسې ښځه هم ولیدله چې هغه په جهنم کې د ژبې نه ځوړنده وه او الله رب العزت هغه ته سخت عذاب ورکوه. دا هغه ښځه وه چې د خپل خاوند سره به یې ژبه کوله او فورا به یې هغې ته ځواب ویل.
نه راشئ په دنیا کې د مینې د محبت ژوند تیر کړئ، د الله او د الله د رسول د کلام په رڼا کې ژوند تیر کړئ. دا نه چې په دنیا کې بد رات یا خپل خاوند ته ووایو یا یې مور و پلار ته ووایو یا خپل اولادونو ته ووایو او په آخرت کې د الله رب العزت په عذاب کې ګرفتاره یو. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. درېیمه ښځه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمة الزهرا او حضرت علی کرم الله وجهه ته وفرمیل درېیمه ښځه مې ولیدله چې هغه په خپلو سینو باندې په جهنم کې راځړېدله او د جهنم اور د هغې نه راچاپېره و او هغه یې سوځوله. حضرت علی او فاطمة الزهرا د رسول الله نه پوښتنه کوي یا رسول الله دا کومه ښځه وه او د دې کوم عمل و چې الله رب العزت په دې سخت عذاب کې دا ګرفتاره کړې وه او دې ته یې دا عذاب ورکوه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا هغه بد اخلاقه ښځه وه چې دې به د پردیو نه پرده نه کوله او په فساد او په بد اخلاقي باندې به اخته وه. نو هلته د دنیا ژوند دې لذت ګڼلی و، د دنیا ژوند دې ژوند ګڼلی و، د دنیا ژوند دې عزت ګڼلی و، آخرت دې هیر و. نو دلته به الله رب العزت دې ته دغسې عذاب ورکوي او تل تر تله به د الله په دې عذاب کې ګرفتاره وي. که مسلمانه هغه به د خپل د هغه بدو عملونو عذاب څکي، الله به جنت ته بیا بیایي. او که چا بد کارونه کړي په دنیا کې توبه وباسي، په اخلاص و صداقت سره الله ته رجوع وکړي، هیله ده چې الله رب العزت دا ګناهونه ورته معاف کړي او الله رب العزت پرې پرده واچوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بله ښځه مې ولیدله چې پښې یې پر سینه تړل شوي وي او لاسونه یې په سر تړل شوي ول او په جهنم کې پرته وه او د الله رب العزت عذابونه یې څکل. فاطمة الزهرا او حضرت علی کرم الله وجهه د رسول الله نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک وه؟ رسول الله ورته وویلې دا هغه ښځه وه چې د ناپاکي خیال یې نه ساته، یعنې د نجاست او د پلیتي نه به یې ځان نه بچ کوه، نه به د خپل جامو خیال ساته چې زما جامې پاکې دي او کنه دي، بې نمازه دي کنه دي، په هغو پلیتو جامو به دا مانځه ته درېدله او مونځ به یې کوه. نو نن ورځ الله رب العزت دې ته دا سخت عذاب ورکوي. زمونږ خویندې دي د مانځه لپاره ځان ته مخصوصې او ځانګړې جامې ولري، ځکه چې تل لپاره دوی ماشومان ساتي، یا د ماشومانو لاسونه پلیت وي یا د هغو پښې پلیتې وي یا تل لپاره هغوی پلیتي کوي او دوی د خپل جامې تیبش نه ساتي، بیا په هغه جامو باندې الله تدریږي مونځ کوي. یو د شرایطو د مانځه نه دا ده چې ستا جامه به پاکه وي، چې جامه دې پاکه نه وي نو الله به ستا مونځ څنګه قبول کړي؟ بهتره دا ده خویندو چې د مانځه لپاره ځانګړې او پاکې جامې ولرئ چې کله مونځ کوئ هغه راښکته کړئ، وایې غوندئ کې بیرته وباسئ کولی شئ. پنځمه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل بله ښځه مې ولیدله چې مخې د خنزیر په شان و او نور بدن یې د خره په ډول و. حضرت علی او فاطمة الزهرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا هغه ښځه وه چې دې د غیبت عادت درلوده، تل لپاره به یې د خلکو عیبونه لټول، غیبت او تهمت به یې کوه. نو نن ورځ د الله رب العزت په دې سخت عذاب کې دا ګرفتاره ده. زموږ د خویندو مجلسونه ټول د غیبت مجلسونه جوړ شوي دي، د الله ذکر د الله یاد زموږ نه هیر دی. نه خویندو د غیبت مجلسونه پرېږدئ، د خپل مجلسونه د الله په یاد باندې تازه کړئ، د خپل مجلسونه د الله په ذکر باندې تازه کړئ او د خپل مجلسونه د قرآن د وعظ و نصیحت په اورېدلو باندې تازه کړئ. او که په تاسو کې څوک پوهي کولی شي چې یو بل ته نصیحت وکړئ. څوک چې هر څه کوي تاسو د هغه لپاره د الله رب العزت نه د هدایت غوښتنه وکړئ چې الله ورته هدایت وکړي، دا نه چې په هر مجلسونو کې تاسو د یو بل غیبت کوئ. دا سخته سزا ده چې الله رب العزت یې داسې خویندو ته ورکوي. شپږمه ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل شپږمه ښځه مې ولیدله چې رنګ یې د سپي په ډول و، د هغه په خولې باندې اور ننوته او د مقعد نه یې وته او د جهنم سکروټې به د هغه په خولې ننوتلې او ملکو لاس کې به د اور کروزونه ول، دا ښځه به یې پې وهله او هغې ښځې به د سپي په شان باندې آوازونه کول. حضرت علی کرم الله وجهه همدارنګه فاطمة الزهرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک ول؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړه دا حسد کوونکې ښځه وه چې تل به یې په خپل ژوند په کینه او په حسد کې تېروه او په نورو به احسان کوه. واقعا هغه زموږ خویندې چې د خپل ژوند ټول په کینه او په حسد کې تیر کړي او په نورو باندې احسان کوي او بې توبې مړه شي، الله به دا عذاب ورکوي، پرېږدي به یې نه. ځکه کینه او حسد داسې شی دی چې په هغه باندې انسان د خپل د زړه وینې خوري.
او د کینې او د حسد نه د کورنیو ترمنځ د قومونو ترمنځ لویې دښمني پیدا شوي چې هغو انجام او نتیجه آخر قتل لري. نه د الله په ورکړه باندې راضي اوسئ. هر چاته چې هر څه الله ورکړي په هغه باندې راضي اوسئ. ځان لپاره او د هغو لپاره د الله رب العزت نه د خیر غوښتنه مه کوئ. کینه او حسد پرېږدئ. حتی په ځینې کورنیو کې داسې خویندې هم شته چې ځینو سره کینه او حسد وي، نو د کینې او د حسد د وجې نه حتی یو د بل په بدنامي باندې هم خفه کیږي نه، کوشش کوي چې د یو د بل عیبونه افشا کړي او یوه ښځه او بله ښځه بدنامه کړي. دا څومره سخته ګناه ده. نه خویندو، راشئ د الله کلام ولولئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث واورئ، ځان نه مسلمانه ښځه جوړه کړئ چې یو مسلمانه ښځه په اسلامي ټولنه کې په اسلامي کورنۍ کې څنګه ژوند وکړي، د هغې اخلاق څنګه وي، د هغې رویه د خپل پلار سره، مور سره، خاوند سره څنګه وي، د هغې لباس او جامه څنګه وي. نن ورځ ایکته قیچي کوئ او وریځې اړوئ، جامې ته هم کتل کیږي نه چې دا جامه څنګه جامه ده. الله ته به نه ورځي، الله به دې په خپل حضور کې نه دروي، الله به درنه پوښتنه نه کوي. ته راشه خورې د فاطمة زهرا سیرت مطالعه کړه، د عایشې صدیقې سیرت مطالعه کړه، د نورو صحابیاتو سیرت مطالعه کړه چې هغو څنګه ژوند تیر کړی، د هغو جامه څنګه وه، د هغو اخلاق او د هغو دیانت څنګه وه. نن ورځ د ستا جامه څنګه ده، اخلاق دې څنګه دی او ستا کردار و عمل څنګه دی. الله ته به ورځې، الله به درنه پوښتنه کوي، الله نه خلاصون نه لري. نه خویندو، د دنیا لنډ ژوند او محدود ژوند باندې مه دوکه کیږئ. الله ته متوجه شئ، هغه د ابدي ژوند ځان لپاره ښایسته کړئ چې هلته بیا نه مرګ شته، نه درد شته او نه افسوس شته. د الله رب العزت نه ځان ته او تاسو ته او ټولو مسلمانانو خویندو ته د نیکو اعمالو توفیق غواړم. نور به واورو قدرمنو اورېدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. مثال داسې دی خدای، مازغه د سروی پاخه شي، خپلو خولو کې بهر یو مجرم لمبېږي، حساب چې ورسره کېږي په دیر به شکالونه، حساب چې ورسره کېږي په دیر به شکالونه، خپلو خولو کې بهر یو مجرم لمبېږي، حساب چې ورسره کېږي په دیر به شکالونه، حساب چې ورسره کېږي په دیر به شکالونه. قدرمن اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. بدبخته څوک دی؟ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل بدبخته انسان هغه دی چې هغه به جهنم ته ننوځي. رسول الله نه پوښتنه شو، یا رسول الله، هغه بدبخته چې جهنم ته ننوځي دا بدبخته څوک دی؟ رسول الله ورته وفرمیل بدبخته هر څوک دی چې د الله رب العزت د خوشحاله کولو او رضا لپاره د هغه اطاعت ونه که، بلکې د الله اطاعت یې پرېښوده او د الله رب العزت نافرماني یې شروع کړه. نه ځان نه به بدبخته نه جوړوو، ځان نه نیکبخته جوړ کړو او موږ هله نیکبخته ګرځو چې د الله رب العزت اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیږدو. دې ته متوجه شو چې د الله کلام موږ ته څه پیغام لري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او ارشادات موږ ته څه پیغام لري. دا نه چې ځان نه بدبخته جوړ کړو چې د خلکو رضا لپاره الله ناراضه کړو. نه ټول خلک خفه کړئ، الله د ځان نه راضي کړئ. کنې حساب او کتاب موږ پسې را روان دی، لکن زمونږ ټول ژوند په غفلت کې تیریږي. کله هم دې ته متوجه نه شو چې الله رب العزت موږ څه لپاره پیدا کړي یو، ولې دې دنیا ته رالیږلي یو او الله به خپل حضور کې دروي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما رأیت مثل الجنة نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها، او کما قال علیه الصلاة والسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما د جنت په شان ښه شی نه دی لیدلی چې غوښتونکی یې ویده وي، او ما د دوزخ په شان باندې بد شی نه دی لیدلی چې له هغه څخه تیښته کوونکی دې ویده وي. یعنې د جنت نه ښایسته ځای بل نشته. نو څوک چې طالب د جنت دی هغه دې نه ویده کیږي، هغه دې د الله رب العزت په طاعت او په عبادت باندې ځان مصروف کړي، هغه دې د غفلت ژوند نه تیروي. او همدارنګه څوک چې د جهنم نه ځان ساتي باید د الله اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیږدي تر څو چې الله د دې نه راضي شي او الله یې د جهنم نه وساتي. الله رب العزت چې موږ په دې دنیا کې پیدا کړي یو، الله رب العزت موږ په ډېر لوی امتحان او په لویه ازموینه کې اچولی یو. دنیا ته زموږ راتګ زموږ په خوښه نه دی، همدارنګه د دنیا نه تګ چې بیرته موږ د دنیا نه ځو دا هم زموږ په خوښه نه دی.
حالات واقعات پر موږ داسې ناڅاپي بریدونه کوي چې له هغو څخه نه کم غریب خوندي پاتې کیدی شي او نه هم کم مالدار او سرمایهدار، بلکې حالات او واقعات لپاره په موږ بریدونه کوي. الله ته بدرېږو، الله به زموږ نه پوښتنه کوي. که په مال سره خلکو خوښي او خوشحالي اخیستلی شوی نو د مالدارانو په کورونو کې به د سره غم نه وی موجود او هلته به د ماتم چیغې نه اورېدل کېدلی، بلکې تل لپاره به د هغوی په کورنۍ کې ډاډ او اطمینان وی، خو کله هم داسې نشي کېدلی. د هر څه د الله رب العزت په لاس کې دي چې کله چاته خوشحالي ورکوي، چې کله چاته غم ورکوي، خو نیکبخته انسان به هغه وي چې هغه د خوشحالي او د غم په وخت کې د الله رضا لټوي، الله ته ولاړ وي. وتلک الایام نداولها بین الناس. الله وایي چې دا ورځې زموږ په واک کې دي، څنګه چې غواړو هغه ډول د خلکو ترمنځ اړوو را اړوو. غم او خوشحالي نه په مال سره ده او نه د چا په واک کې ده. الله رب العزت چې وغواړي هغه خندول هم کوي او الله رب العزت چې وغواړي هغه ژړول هم کوي، خو بهترینه انسان نیکبخته انسان دا دی چې په هر وخت کې هغه د الله رب العزت د اوامرو تابع وي او تل لپاره دې ته متوجه شي زه به الله ته څنګه جواب ورکوم. که دنیا کې ته عزتمن یې دا هم د الله له طرفه وګڼه، که دنیا کې په تا ذلت راځي دا هم د الله له طرفه وګڼه. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله عزت ورکوي هغه چاته چې خوښی شي او ذلیله کوي هغه څوک چې خوښی شي. همدارنګه الله فرمایي تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. الله پاچایي ورکوي هغه چاته چې خوښه شي او د چا له لاسه یې چې خوښه شي پاچایي وباسي. الله رب العزت چې چاته د عزت اراده وکړي که د دنیا ټول مخلوقات راټول شي چې هغه بې عزته کړي خو څوک یې بې عزته کولی نه شي. اما الله رب العزت که د چا بې عزتي اراده وکړه که ټوله دنیا راټوله شي چې هغه ته عزت ورکړي بیا هغه ته څوک عزت نشي ورکولی. نو که په دنیا کې عزتمن یې په قدرت کې هم الله میروه، الله به دې په خپل حضور کې دروي جنت او جهنم ته پسې را روان دی. او که په دنیا کې په ظاهري توګه ته ذلیله کېږې، ته سبب او لامل لا ورته وچولې، بیا هم الله ته متوجه شه، الله ته زاري وکړه، د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کېږده. نه په خپل مال باندې دوکه شه او نه په خپل ځواني باندې دوکه شه او نه په خپل قدرت باندې دوکه شه. په نجران کې یو ځوان ولاړ و چې ډېر ښایسته بدن یې و او ډېره اوچته تنه یې وه. بل سړي ورته ډېر په حیراني سره وکتل. هغه ځوان ورته وویلې چې بابا ولې راته داسې حیران ګورې؟ هغه ورته ویلې زه ستا ځواني ته حیران یم چې الله رب العزت تا ته څومره ښایسته ځواني درکړې، څومره ښایسته صورت یې درکړی. هغه ځوان ورته وویلې چې زما ځواني ته خو الله رب العزت هم حیران دی، زما ښایست ته خو الله حیران دی. ده لا دا خبره کوله چې د ټولو خلکو په مخه کې د دې تنه کمېدله چې تنه یې څومره اوچته وه، هغه یو لیشت ته راغی. الله رب العزت ونه وژنه بلکې هغه الله رب العزت ژوندی خوشې که چې د خلکو لپاره عبرت وګرځي. انکم لتکفرون بالذي خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا. تاسو په هغه ذات باندې کافرېږئ چې هغه ځمکه په 2 ورځو کې پیدا کړې ده او تاسو د هغه لپاره شریکان جوړوئ. نو که په دنیا کې الله قدرت درکړی ده هم ابتلا او آزمایش دی، که په دنیا کې الله ښایسته ځواني درکړې ده هم په دنیا کې ابتلا او آزمایش دی. په هر وخت کې الله ته متوجه اوسه، الله ته زاري کوه. ځوان په شان د مصعب ابن عمیر غوندې ځوان وي. سیرت کتابونه لیکي مخکې د دې نه چې هغه د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شي د مکې مکرمې په ځوانانو کې د ټولو نه ښایسته ځوان، د ټولو نه نازولی ځوان و چې د ورځې به یې د 200 دینارو جامې اغوستلې. خو چې کله د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي مور او پلار یې هغه سخت اړي چې دته اسلام نه واوړه، هغه ته ډوډۍ نه ورکوي چې ویې خوري، د بدن غوښې تویږي. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابهو په مجلس کې ناست دی چې مصعب ابن عمیر تیریږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانېږي او ژاړي. صحابه کرام پوښتنې کوي چې یا رسول الله ولې دې وژړلې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته د مصعب هغه وختنی سابقه وخت را یاد شو چې دی به څنګه ژوند تېروه او اوس یې په پښو باندې څپلۍ نشته او کومه جامې چې په ځان دي هغه هم شکېدلې دي او مبارک چې کله د الله رب العزت په لاره کې مبارزې ته وچتېږي جهاد کوي چې په شهادت رسیږي څه نشته چې هغه ته کفن کړي ځان نه داسې ځوان جوړ کړه. نن ورځ زموږ د ځوانانو ورونو جامه د ښځو جامه ګرځېدلې، په لاس او په غاړه کې دستبندونه اچولي او ځینې خو ویښته د ښځو غوندې تړلي دي.
د خویندو جامه د هلکانو جامه ګرځېدلې، اخلاق او کردار یې د هلکانو اخلاق او کردار ګرځېدلي، شرم و حیا اصلا پکې نشته. الله ته به ورځئ، الله ته درنه پوښتنه کوي، الله ته متوجه شي، د الله نه وویرېږئ. د دنیا ژوند ډېر محدود ژوند دی، ډېر کم ژوند دی. د دې لږ ژوند دپاره آخري ژوند خپل مه تباه کوئ، الله نه وویرېږئ. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره، ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم چې الله موږ ته هدایت وکړي، الله موږ ته شرم و حیا راکړي. دا نه چې په هر ځای کې زموږ اوازونه اوچت وي او په هر ځای کې زموږ غږ اوچت وي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نو قدرمن اورېدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. ورځ د 50,000 کالونه هسې فرمایي کتابونه، صفا صفا ملیکانا ولا بوي د خدای فوجونه، ورځ د عمل د نور باعث نه پکارېږي، حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کالونه، حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کالونه، ورځ د عمل د نور باعث نه پکارېږي، حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کالونه، حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کالونه، د قیامت په ورځ به ډېر خلک ژاړېږي، حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کالونه، حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کالونه.